بریا مو مبارک شه. افغان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې په درې اړخیزه سیریز کې نن متحده عربي اماراتو لوبډلې ته په 8 ویکټو په توپیر یو ستره ماته ورکړه. واقعا په نن سیالۍ کې افغان توپ اچوونکو ډېره زبردسته بهترینه توپ اچونه ترسره کړه. د متحده عربي اماراتو توپونکي ودې ته پرې نښودل چې د افغانستان پر وړاندې ډېرې منډې جوړ کړي. متحده عربي اماراتو د نن سیالۍ ټاس وګټئ چې په خپله د توپونې پرېکړه وکړله. په 33.3 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 88 منډې جوړې کړې. د نه اتیا منډو هدف په تعقیب کې د افغانستان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې ډېره زبردسته بهترینه توپونه پیل کړل چې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره په 22.2 اورونو کې یاد هدف ترلاسه کړ چې متحده عربي اماراتو لوبډلې ته په 8 ویکټو په توپیر ستره ماته ورکړه. په دغه درې اړخیزه سیریز کې افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو 19 کلنې لوبډلې ګډون کړی دی چې افغانستان خپلې 4 سیالۍ وکړلې چې یوه لوبه یې بایللې، د 3 لوبې یې ګټلې دي. داسې متحده عربي اماراتو لوبډلې بیا 3 سیالۍ کړي دي چې 3 سره واړه یې بایللې دي، او داسې پاکستان هم 3 سیالۍ کړي دي چې 2 یې ګټلې دي او یوه یې بایللې ده.